نن په سوشل میډیا کې د سراج الدین حقانی، ملا عمر، ملا برادر انس حقانی عکسونو څنګه غوغا جوړه کړې ده. درنو لیدونکو ستړي مشئ، زه در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو حتما ویډیو تر پایه وګورئ. عبدالله اعظم په خپل ټویټر پاڼه د عبدالغني برادر او سراج الدین حقانی عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې دا دوه شخصیتونه د الله تعالی ژوندي لري. کله چې سره مخامخ شي او یو بل ته احترام او د موسیقۍ خوله مجلس یې ووینئ، تاسې باور وکړئ چې فکر به مو شي چې دوه خواږه او له یو بل سره خواله کوونکي سکني ورونه او یا هم د لسیزو صمیمي ملګري دي. بل ځای کې انس حقانی ټویټ کړی دی او یو عکس خپور کړی دی، ورسره یې لیکلي دي چې د خلیفه صاحب ښي خواته حافظ بدرالدین او کیڼ لاسته ډاکټر نصرالدین ولاړ دی. بدرالدین ترې کشر او نصرالدین ترې مشر و، مګر مشر هم ترې ځان کشر باله، ځکه چې په بصیرت او نورو مشخصاتو کې مو والد صاحب ته ورته و. خلیفه صاحب تنکۍ ځوانۍ کې پلار ته په غټو کارونو کې اوږه ورکوله. بل ځای کې احمد ضیا بقا اندرابي په نوم یو چا د انس حقانی په مکه کې عکس خپور کړی دی، ورسره لیکلی دی شخص را که در تصویر میبینید انس حقانی است که برای ادای حج به عربستان رفته است اما با بدن برهنه در کنار زنان نامحرم دیده می شود. راستی چرا مردان در کنار زنان در عربستان تحریک نمی شود اما در افغانستان می شود؟ بل ځای کې عقاب افغان الحنیفي په نوم یو چا ټویټ کړی دی او لیکلی دی د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب او ورسره مل پلاوی د قطر هیواد په رسمي بلنه دوحې ته روان شول. یاد هیات به په خپل 2 ورځني سفر کې د قطر هیواد د ریکپورو چارواکو سره ملاقاتونه ولري. ستانکزي هم د ملا عمر د پخواني موټر عکسونه خپاره کړي دي چې اوس پیدا شوی دی او ورسره لیکلي دي د افغانستان د اسلامي امارت د بنسټ ایښودونکي مرحوم ملا محمد عمر مجاهد اړوند ټویټا واګون کیندل شوی او پاکیږي. دا ټویټا واګون د مرحوم امیر لخوا د امریکا په مشرۍ د یرغل پر مهال له کندهار څخه زابل ولایت ته د تګ لپاره کارول کېده. په پای کې هم در سره د محمود شریفي ټویټ شریکوم چې د زلمي خلیلزاد او یو شمېر نورو کسانو عکس یې خپور کړی دی، ورسره یې لیکلي یاره څه عجیبه وخت و، کله چې به یو امریکایي د کندهار میدان ته راغی د خانه څخه تر فقیره پورې د نر زوی هغه و چې اول یې عکس ورسره اخیستی وی او بیا یې پر فیسبوک په فخر پورته کړی وی. دا هم په ټولنیزو رسنیو کې د نن ورځې مهمې خبرې او عکسونه و چې خلکو نشر کړي وو. که تاسو یې هم په اړه کوم څه ویل لرئ نو کولی شئ اوس یې په کومنټ کې ولیکئ. که مو سوله افغان چینل هم نوي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.